نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د منبر په پوړای باندې ډومبه پکې خو امین یې ویلو دویمه پوړای باندې پکې خو د بی امین ویلو دریمه پوړای باندې چې پکې خو د امین یې ویلو خطبه وکړه او سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر نخکته را کوشو صحابه رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی اے دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاسو چې د منبر په پوړې باندې ختلې رومبه پوړې باندې امین ویلو دیو پوړې باندې امین ویلو دریم پوړې باندې امین ویلو نور کله چې تاسو د منبر په پوړې ختلې نو تاسو امین نه دی ویل نو اې دا الله رسول دا امین ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي آو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او چې کله دا منبر پړم باندې پوړې باندې ما قدم کې خودو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام خیر وکړه او ما ته یمین وایا جبريل علیہ السلام خیر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی امین وایا جبريل علیہ السلام خیر کوي هلاک او تباہ او رسوا دي شیغه انسانو چې میاش د رمضان هغه باندې راغا میاش د رمضان او د دومره عبادت نکړو چې هغه عبادت د مغفرت ذریعہ جوړ نشي نو الله دې رسول هلاک کی میاش د رمضان دا تا د پاره یو رحمت دی جبريل علیہ السلام خیر کوي هلاک او تباہ دي شیغه انسان چې میاش د رمضان په هغه باندې راشي او د مغفرت نکړي شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین وی او زما قدرمندو حضرات یو طرف ته د جبريل علیه السلام خیره بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین د دې په اجابت کې بیا شک نشته نو جبريل علیه السلام خو بخپل نه راکوزیږي جبريل بخپل اختیار سره اسمان نه راکوزیږي جبريل علیہ السلام چې زمکه د تشریف وروړي د خالق کائنات په اجازت او په حکم سره راځي یو ځل جبريل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته ویل چې زما سبال راځم او یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل ته وی جبريل ستاده راتلل او ساده ملاقات زډیر زیات خوخوما لګزر زر راځه جبريل علیہ السلام ورته اے نبی مون خدا الله په حکم سره لاندې راځو چې دا الله حکم نه مونږ نشو راتلی نو جبريل علیہ السلام دا الله جل شانه په حکم سره راغلی دی نو څومره تاکید دی جبريل د الله جل شانه په حکم سره تشریف راوړو نبیا جبريل ته خالق کائنات الله جل شانه حکم کړی چې ورشه نبی رسول الله ته وایو نو جبريل السلام خیراو کا او نبی رسول الله والسلام باغی باندې امین ویلو نو د کوم ملک خیر ده یا ساتي دا عقیده وره زمارو طول ملائکو کی مقرب ملائک افضل ترین دی دا سلور ملائک
دا د ټولو ملائکو نه افضل ترین دی، بهتر دی. او بیا انسانانو کې د ټولو نه بهترین انسانان هغه د الله جل شانه رسولان دي. په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بهترین انسانان هغه رسولان دي، او په ټولو کې د ټولو نه افضل ترین شخصیت امام الانبیاء هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس انبیاء علیهم السلام د مقرب ملائکو نم افضل دي. ټول انبیاء علیهم السلام د ټولو ملائکو نه په شمول د ملائکه مقربو سره دا غینه انبیاء علیهم السلام افضل دي. او بیا مقرب ملائک دا سلور دا د عام انسانانو نه بهتر دي، او عام انسانان د عام ملائکو نه بهتر دي. نو عرض میں دا کو چې یو طرف ته زمارونو د جبرئیل علیه السلام خیره ده، او بل طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین دی. نو دا هغه انسان په هلاکت کې څه شک او شبهه پاتې شو چې هغه باندې د رمضان میاشت راشي او د الله عبادتونه کوي او د مغفرت اون کړی شي، د په هلاکت کې څه شک او شبهه پاتې شو. په دې وجه باندې زمارونو د عبادت د پاره تیارې هر یو سیس شا کولو داسې عبادت کول چې هغه عبادت زمونږ د مغفرت ذریعہ جوړ شي.